جواب بالله التوفیق. معزز و بدو سوچونو او بدو فکرونو ته خیالاتو ته باید بد وویل سي، خو چونکې دا چې موږ او تاسې پر خپل ایمان باندې بیریږو او دا فکر را سره وي چې بې ایمانه نسو په دې خپلو سوچونو او الفاظو باندې، او دا زموږ او ستاسې په وس کې نه یې، په طاقت کې مو نه یې، بې اختیاره داسې سوچ او فکر دماغ ته راسي، نو دا په حقیقت کې د ایمان علامه ده چې د یو مسلمان سره د صاحب ایمان سره دا تشویش ورسره یي چې بې ایمانه نسم. دا د ایمان علامه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته بعضې صحابه راله او بیا یې دا پوښتنه ځینې وکړل چې موږ ته داسې ډېر غلط سوچونه او فکرونه راځي. نبی علیه صلات وسلام بیا ورته وویل آیا تاسو ته دغسې سوچونه درځي چې بیا پر خپل ایمان باندې وبېرېږئ؟ صحابه کرام ورته ویل چې هو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سوچونه راته راځي. نبی علیه صلات وسلام ورته ویل ذلک صریح الایمان، دا ښکاره ایمان دی په تاسې کې، دې باندې مه خوابدي کېږئ، خو د خپل خولې سره بیا هم احتیاط کوئ چې هغه الفاظ مو په اختیار را ونوځي، او دا رقم خپل سوچ او فکر بدلوئ د الله تعالی په اوصافو کې، د الله تعالی په تخلیق کې، د الله تعالی په نورو نعمتونو کې سوچ کوئ. او دا شان نبی صلی الله علیه وسلم بعض صحابه کرامو ته وویل چې کله کله تاسو ته شیطان راسي او قسمه سوچونه او فکرونه او وسوسې در اچي، حتی تر داسې وخته چې درته ووایي چې ستاسې رب چا پیدا کړی دی، نو په داسې وخت کې بیا تاسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایاست او دا رقم پر راسته طرف باندې څو واره توکي. او په مرقات المفاتح کې دا راځي چې په دا وخت کې باید لا حول ولا قوة الا بالله هم زیات وویل سي، او دا ایمان ته تاوان نه رسوي، ځکه دا بلا اختیاره یا ستا تر خوله الفاظ راوځي یا ستا ذهن و فکر ته غلط سوچونه او وسوسې راسي، په دې باندې انسان د ایمانه نه وځي. خو د هغه مجلسونو څخه د هغه شانو او کارونو څخه ځان وساتئ چې په هغه کې غیر اسلامي غیر شرعي شان وي یا غیر اسلامي خبرې او مجلسونه وي، ځکه چې هغه انسان ډېر غلط طرف ته او خراب طرف ته بیایي. دا حدیث شریف په صحیح مسلم شریف کې راځي په کتاب الایمان کې جلد اول صفحه 109 او مرقات المفاتح اول جلد صفحه 242، البحر الرائق انزم جلد 209.